یو شعر دی چې سلام زما ډاکټر یارې څنګه یې ښه زندګي څنګه ده زما لیونۍ زه خو دې نه یادېږم هو رښتیا اوس دې ناروغي څنګه ده سلام زما ډاکټر یارې څنګه یې ښه زندګي څنګه ده زما لیونۍ زه خو دې نه یادېږم هو رښتیا اوس دې ناروغي څنګه ده سلام زما ډاکټر یارې اوس هم هغسې راپسې خپه اوس هم د شپې تر ډېرو ویښه کښېنې که نه د لمر په پرېواته وې دی سلام زما ډاکټر یارې نه دې مسیج راځي نه زنګ کوې ته یې مصروفه که دې زه هېر یمه ولې چلند داسې بدرنګ کوې سلام زما ډاکټر یارې ته یې خبره په ما څه تېرېږي د بې له تا ژوندون به څه مزه وي ژوند به مې بې له تا څه ښه تېرېږي سلام زما ډاکټر یارې ښه نه یمه زما ډاکټر یارې خوب مې ورک دی یوه شپه هم مخکې تر 2 بجو ویده نه یم سلام زما ډاکټر یارې زه درپسې ان مړ کېدی شمه خو ستا په یو جار او یوه خبره بېرته خرک روغ جوړېدی شمه یو بیت بل شعر دی چې ورځ به راشي چې سرټکی د خبر یم دا سړی و دا یې نوم و ورځ به راشي چې سرټکی د خبر یم دا سړی و دا یې نوم و خبریال او هم لیکوال و نوم یې هر چا ته معلوم و ورځ به راشي چې سرټکی د خبر یم ته به دا خبره واورې دغه ځوان نن شهید شوی دی شهید دی نور ټپیان دي پرې خفه ټول ملګري همکاران دي پر فیسبوک کې عکسونه ډلې را روان دي ورځ به راشي چې سرټکی د خبر یم ته چې دا خبره واورې لاس او پښې به دې کار پرېږدي نور به هېڅ هم کوای نه شي دا خبره به تکرار کړې چې پرهیز مې ما تنها پرېښودی نه شي ورځ به راشي چې سرټکی د خبر یم ته به هلته پوهنتون کې رانه لرې زه به ستا د اخري دید په ارمان یم او همداسې په ټوټې وجود به د خپل خدای لور ته روان یم ډېره مننه